لهمبری همو بجافتن او خو بجافتن چاندی دیروکی او زمانی امیل برخوا بدن او خو بپاریزن. دی چارچوبه 15 گلانی جشن زمان کردی ده به دروشمه بلا زمان کردی به زمان فرمی او پروردهیه امی مشک لدار بخن. دیروک 15 گلانی ساعت 16 جی جبر انستیه حیا پارقا خوشیوله بخملو روشه شیرین و خوشه شیرین و خوشه زمان کردی وک کمالی آمد داری ام د چارچوبه 15 گلانی جشن زمان کردی دا وک ریزه چالکی مل دارخست ev rêzeçalekiyên me di serî da li hemberî bişaftın û xwebişaftinên polîtikayên dewletê em dixwazin di nav gel da hişmendiyek ava bikin, çê bikin. Di vê derbarê da me bernameyek biraya giştîra parve kir. Bernameya me panel, şahya zarokan û em bêjin film و چیروکن زاروکان ام دخوازن دوی برنامه دا بجی بکن. پازده مهی ام دخوازن مشکل دار بخن. پازده مهی ساعت چاراندا لبر انستیه امی بجیون و حتی بر پارکا کوشیولی امی مشاخوه و داخوازا خویا زمان کردی بلا به زمان فرمی و پروردهی بینن زمان و 16 مهیجی کنسرا جشن زمان کردی امی لدار بخن همو گلی ما و خواندی شاهیا میه زمان ما هبونا میه زمان ما رومتا میه 15 گدانی جشن زمان کردی لما همویان پیروز به مرحبا تماشامان ارجیایی از نام پلتفرم کسکی آمدی سر و شما هم نر سلامی کنا فنوگوین و زانایش 15 گلانی روج زوان دادی و زوان زکماکی و ما آروجا پیروز کنه و ماوانی و 53 گلانی ده اوگو مشک ببو موازن هر کس خیب زوان دادی خو توری آمش ببو و پشتی بدو ما انا باوری دیکو ما پشتی بدم جوبینی ماگو بسر کم و ماگو انی واستکان خوی که بیارم بجا واستک ما واستک که انسانی واستک که دموکراسی واستک ما واستک که جاده ما گاوا دادیان خورابنه ما زوان کوبی نیزانه ما تنه بزوان دادی خوجوینه ما یعنی 5 سر 6 سر ما گاوا دست به مکتبان کنه او چاقیک ما زوان کو غریب ده ما نشکنه خو بیارم زوان ما واستکان خو نیزانه نشکنه بیارم خیلی آجوی که ما تنگاسیه که ضعف او کام ویننه انا تیا دایران ده انه کالو پیر ما یعنی چیکه که جیم ببو یعنی واسطه که جیم ببو نشکنه بیاره زوان اگر که مایی که حتی این نکرم ما بزوان این ما این گوشتاری نکرم از آن باوره که نشکنه واشتکان خوب بیاره جا آنجی که پیدشنه قیبه گو آنو نیبو مایی که انه گو ماسر و یدکی دست جینان دا ما اینه کرا ما وانه که انو واشتک ما واشتک که حقوقی و ما وازن بزوان دادی خو خبری بدم ما بزوان دادی خو شیرم نیوش خستخانان ما اوجاد ماشم درمانان خو بزوان خو ما بوازم ما همه چی خو بزوان خو ما بیارم قیب به انا جوی که واشتک ما جاده و از آنجیک وانا روج 53 گلانی رو تمام ملت ما پیروز بو و روج 53 از وانا و تمام ملت ما برو پشتی بدو ما ور قارفور را اوگو مشک ببو حتی خوشیه ولی پارقی ما گو پیا بمشم اوجا و از آنجیک شما همه نره سپاسی خود کنه قیب شما گوشتاری ما کرد و از انا پشتگیری شما را وازنه شما بمانه وشید
Pasta Gulan Cejna Zmani Kurdi le herkesi piroz be. Daxwaza me ewe le her deri zmani Kurdî ve zmani jiyanê û sakîjî xwedî lê bê derketin. Ziman jiyane, ziman hebûne, bê ziman jiyan nameşe. Her bijî ziman û cejna zmanê Kurdî. Mazey derpersê me di derî çalekiyê roşanê ziwanê Kurdî qeyb semedê pîrozbayiyê wî cê bernameyê amade kerdê heştê mengê heya şiyesê mengê enê bernamê me domyenê seredê ezvana roşanê ziwanê Kurdî pêro Kurdan rê pîroz bû în merdim bi ziwanê xwe beno merdim kesayetî bi ziwanê xwe geno bi ziwanê xwe dünya de cûyen û asemedra mawazenê pêro Kurdî heştê mengê re heya şiyesê menge pîrozbahiyê mayê ku domyenê ve agahdarî bê balbancê û bêrê tewrê a pîrozbahî bibe la herî a girîng e şiyesê menge de ma konserek darfînenê pêro însanê ma Demirok de tesîsê Demirokê kuçeya îstasyonê de ma pêro însananê xwe veydenê ve bêrê a konserê ma vengê xwe berz kerim ma vacim roşanê Kurdî pîroz bû û ma ziwanê xwe araver berim merdim çîke nêwazo jo çîke nêdano a semedra ma waştokê xwe xurt bikerim rayînêke roşanê ziwanê Kurdî ما پیروینری پیروز با. بله، همو کتکارن چاپمنیون بخیر آتن نمیداخوی نخواه بباره پاره بکن. پازده گلانه جشن زمان کردی پیروز به. ده پازده گلانه 1932 ده پیشنگتی جلالت علی و درخان و حوالنوی کووار هواره هات آماده کرن و دست به وشانه کرد. هوار کووار کردی اول بو کجارا پیشین به تیپ ناتینه هات وشیا و ری لبر پیشکتن زمان کردی وکر. هوار جبو زمان کردی پنگاوک مزن و گرینگ بو. جبو و یکیجی روژا درچونی و کوواره پازده گلانه ده سالا 2006 ده وقت جشن زمان کردی هات پجراندن و جوه ساله و ورده هر سال اف جشن تی پیروز کرن. لگوری اطلاسا یونسکوی لجیهان نیزی 2500 زمان ده به خطره وندابونه ده نه اوج بازده روژان جاره زمانک تیجی برکرن تونه دبه. نه ترکیه جی زرابای زازاکی به خطره تونبونه ره روبرویه و هر کدچه آخبرین وی زرابای کردی کمتر دبن. مبیرم شاخوی هی زرابای زازاکی دبن خطره تونبونه دیه و جبر به درفتیا فیربون آخافتن توندیا لهمبری زمان وقت گلک زمان اندن یه کلا آناتولیایی هاتنه جبیر کرن دبن خطره یک مزن دیه. دیسا لگور یونسکوی جبو کمجباک بکار بینن به زمان خو باخبن و زمان خو فیر نفشین کنو بکن دبی دولت آنکو ارکا دستلات شرط و مرجن گنجاب و افرینه چه بکن. دیا به یکی جی انجاق به درست کرن پولیتیکاین که زمان کمنتا و ناستکه زمان اندن تپارزه و پشکریه دده فیربونی پروردهیا به زمان زکماکی پیکانه. پولیتیکاین ترکیه یه نسر زمان جدسپیکا آوابونا کوماره ده جوکوی دور و هر تم لگوری سیاست روزانه گوهربارو قدخه کرن. جبر زاگونا بجمارا 2032 کود سالا 1983 ده کتب مریته و حتی 1991 ده مریته ما جبلی ترکیه آخافتنا به زمان اندن هات قدخه کرن و کسین که دجبری به زاگونه به کردی آخوین نویسن راستین ده و دوزن هاتن دبی پیواجوی ده به هزاران کردی آخیب توجی جزایان بون. پشتی افقاز قدخه و استنگین لهمبری زمان کردی هنگاوین ارینه هاتب ناویتن جی کردی هنجی جستاتو درفت و آزادی به همپاره. پولیتیکاین ترکیه یه لسر بنگه ها انکار کرن و اسیملاسیون زمان کردی بردوامن. هر وها ده مسئله زمان پولیتیکاین کره و برین خوجه لسر بنگه ها پر زمانی و به درفت انکیم و استنگین یاسایی لگور پیدوی انگل به پیش خسته بونجی به ارتار کرنا قایمان جهاله هاتن را کرن روش زمان کردی ده پاشوچون والله یک مزن درخست توله. جه دستکیفی اندوار زمان چاند، هنر، پروردهی، تندرستی ده بگرن حتی جیانا جیواکی
ku ji pêdiviyên ger re dibûn bersiv ji aliyê qeyûman be ji holê hatin rakirin. Dîsa sazû û navendên li ser çand û zimanê Kurdî yên di xizmeta gel de bûn hatin girtin, tabeleyan pirzimanî hatin daxistin û li şûna wan tabeleyên ku tenê Tirkî de tê de cidî girin hatin danîn. Bi gotinekidin fêm û polîtikayên pirzimanî hatin terikandin. Bi heman awayî ji sala 1913 heta 1980 wek polîtikayek dewletê navên cû warên ku gelê xwe cî bi zimanê xwe li cî de werên kiribûn hatin guherandin. Bi van guhertinan bîr û baweriya çandî û dîrokî hat tûnekirin. Bi münasebeta Cejna Zimanê Kurdî em bangawaziyê li Meclîsa Mezin a gelên Tirkiye û rayedarên dewletê dikin ku dev ji polîtikayên asimilasyonê berdin û duserî de çand û zimanê Kurdî ku salên dirêjin dibin zext tûndî polîtikayên bişaftinê de ne hemî zimanên dinê ku dibin xetereyê de ne û tûnetên hesibandin werin naskirin. Azadiya zimanan esas were girtin û ji bo van zimanan derfetên fêrbûn, axaftin û fêrkirina bên afirandin. Ji bo vê yekî jî her çî zagonên pêwîstên demildest werin çêkirin. Em saziyên ku îmzeyê wan li jêrin carekidin, rakirina astengiyê li pêş perwerdehiya bi zimanê zikmakî û ji bo bikarayîna vî mafî û esaskrina yasayê, devjêberdana polîtikayên asîmîleker û yekparêz, dûrîskirina derfetên jiyanek pirzimanî û pirçandî, navlêvegerandina cî û warên ku navên wan hatine guherandin, hatine tirkî kirin, paşvegirtina îtirazên di serî de peymana mafên medenî û siyasî, peymana qedexekirina cudahiyê di perwerdehiyê de yan neteweyên yekbûyî û hemû peymanên navneteweyî û ji bo vê yekê jî besazkirina qebûlkirina de asta makezoganî de dixwazin. Baroya Amedê, Baroya Betlîsê, Baroya Çewlîkê, Baroya Dersîmê, Baroya Êlihê, Baroya Mêrdînê, Baroya Mûşê, Baroya Rihayê, Baroya Sêyetê, Baroya Semsûrê, Baroya Şirnaxê, Baroya Wanê, Komeleya Hukuknasên ji bo azadiya Şaxa Amedê, Komeleya Mafê Mirovan Şaxa Amedê, Tora Ziman û Çanda Kurdî, Masaya Saziya Maf û Hukukê, Vakfa Mafê Mirovan ya Tahirelçî. Em spas dikim. Kadınların Yüzyılı kitabımız, dünyada ve Türkiye'de kadına ve kadın kimliğine karşı bu yüzyılda da devam eden ikincileştirme, yok sayma, nesneleştirme, sömürü ve şiddet koşullarında kadınların geçmişten bugüne nasıl mücadele ettiğini, olan bitene dair düşüncelerini ve geleceğe dair öngörülerini anlamak, dinlemek ve duyurmak istediğimiz bir söyleşi serisinin ürünüdür. Ötekilerin Gündemi internet sitemizde yayınladığımız bu söyleşilerde ulaşabildiğimiz kadınlara 4 düşünsel soru yönelttik ve yanıtlarını sınırlandırmadan, kısaltmadan olduğu şekliyle sitemizde yayınladık. Elinizdeki kitap bu söyleşilerin derlemesidir. Söyleşilere başlarken sadece aktivist veya siyasetçi kadınlara değil, toplumun her kesiminden kadınlara ulaşmaya çalıştık. E-posta ve sosyal medya yoluyla birçok kadın ve LGBTİ kurumuna sorularımızı gönderdik. Söyleşiler öncesi Ötekilerin Gündemi sitemizde haber yaparak sorunları yayınladık ve katılımın geniş olmasını sağlamaya çalıştık. Sonuç olarak bize ulaşan 40 kadınla söyleşileri gerçekleştirdik. Birçok kadın da zamanları olmadığı için katılamadıklarını belirtti. Sorduğumuz bu 4 soruya verilen her yanıt toplumsal cinsiyet özgürlüğünü savunan bizleri yarınlara dair hem heyecanlandırdı hem de aydınlattı. Söyleşilerdeki kapsamlı anlatımlar, toplumsal dinamikler arasında kurulan bağlantılar, düşündürücü doğrudan tespitler, büyük bir mücadele tarihi ve pratiği çok seslilikle birlikte etkileyici bir bütünlük oluşturuyor. Okurken kadınların yaşamın her alanında düşünceleriyle, emekleriyle, sanatlarıyla ve özgür kadın kimlikleriyle toplumu dönüştürücü gücünü fark ediyoruz. Toplumsal cinsiyet özgürlüğü bilinciyle yarınlara dair daha kararlı olmamızda yolumuzu aydınlatan kadın özgürlük mücadelesinin öznesi tüm kadınlara, toplumsal barış ve aydınlık bir gelecek için adalet arayışlarını sürdüren Plaza del Mayo annelerine, barış annelerine ve cumartesi annelerine, ekoloji savunucusu Karadeniz İkizdereli annelere ve kendileriyle birlikte dünyayı ve yüzyılı aydınlatan kadınlara tekrar merhaba. Söyleşileriyle bu kitabın ortaya çıkmasını sağlayan kadınlara, kitabın ön sözünü yazarak katkısını sunan Mukaddes Erdoğdu Çelik'e, düzenleme ve düzelti için Özlem Sezer'e, kapak tasarımını yapan Gülizar Ünver'e, Grafist Yayınlarına,
Berdan Matbaası'na ve emeği geçen tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Sözü fazla uzatmayalım. Kadınlar dosyamızın bu söyleşilerini sizlere sunarken hepimiz suçluyuz. Erkekler daha suçludur diyoruz. İçten selamlarımızla.